د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې پر سومي ښارګوټي د روسیې مرګونی برید غندلی دی. تېره ورځ د روسیې په 2 توغندیزو بریدونو کې د سومي ښار شاوخوا 40 اوسېدونکي ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. د سومي خلک او چارواکي د پرونۍ مرګونې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویر او ماتم مراسم نیولي وو. په وژل شوو کې 2 ماشومان او په ټپیانو کې بیا 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو په سومي ښار د روسیې دا بریدونه په کلکه غندلي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي چې حملې انټوني ګوټریش ته سخت ټکان او صدمه رسولې ده. ویلي دي چې په تېره اونۍ کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسولا فن ډیر لاین ویلي چې پر سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه وه او زیاته کړه چې د وربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. مسکو بیا په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. بلخوا د جرمني راتلونکي صدر اعظم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم د یاد برید کلکه غندنه کړې ده.